راځو زموږ نننی چې کوم درس دی هغه ویډیو ایډیټینګ باندې دی او موږ به په دغه کلاس کې دا زده کوو چې موږ څنګه کولی شو ویډیو ایډیټ کړو او د ویډیو ایډیټینګ لپاره کوم ټولز استعمالیږي او د دې موږ سره هدف څه دی. نو مخکې له دې نه چې تاسې ویډیو ایډیټینګ ته عملا داخل شئ نو تاسو باید په ځینې موضوعاتو باندې پوه شئ چې موږ سره په ویډیو ایډیټینګ کې ډېر زیات مرسته کوي او موږ پوهیږو چې کوم شی باید څنګه ایډیټ کړو. نو د هر څه نه وړاندې خو باید موږ په دې پوه شو چې ویډیو ایډیټینګ ویل کېږي څه ته. نو دلته یو لنډ ټایپ موږ راخسته چې ویډیو ایډیټینګ از د manipulation and arrangement of video shots. Video editing is used to structure and present all video information including films and television shows, video advertisements and video essays. نو دې مطلب دا چې هر هغه ویډیو یا شارټ کلپس چې هغه کې موږ څه چینجز راولو یو شی ته کټ کوو یو شی پکې اضافه کوو هغه سره یو ځای کوو دا موږ استفاده کوو د ویل کې ویډیو ایډیټینګ دا په هر لیول وي که هغه یو شی کټ کول وي که هغه ته یو شی ورچول وي یو ساوند ورچول وي یو ایمیج اضافه کول وي دا هغه یو برخه راغسل وي دا ټول موږ سره ویډیو ایډیټینګ کې راځي. خو د ویډیو ایډیټینګ تر سره کول نه مخکې ځینې موضوعات داسې چې تاسو باید مخکې نه په هغه پوه اوسئ او بیا تاسو مخکې لاړ شئ. لومړی چې کومه موضوع موږ سره مخې ته راځي هغه د ریزولوشن دی چې وات از ریزولوشن څه شی دی او د دې موږ سره اصل کې مطلب څه دی ځکه چې موږ کله هم د دغه شیانو سره مخ کېږو لکه عکس وي موږ سره یا ویډیو وي نو هلته د ریزولوشن ضرورت دی تاسو باید لومړی پوه اوسئ کوم ویډیو په کوم ریزولوشن کې ریکارډ شوی دی او تاسو به هغه څنګه ایډیټ کوئ. نو موږ داسې تعریفوو چې ریزولوشن is the term used to describe the number of dots or pixels used to display an image. نو موږ وایو چې ریزولوشن یا لاندې موږ د څه ویلو چې ریزولوشن موږ سره کلیکشن اف پکسلز دي یو عکس چې کله موږ اخلو په هغه کې موږ سره واړه پکسلز موجود دي واړه ډاټس موجود چې همدغه ته موږ ریزولوشن وایو. مطلب د هر عکس کې چې وي د هغه ځان ته یو ډاټس لري د هغه په حساب سره هغه اخیستل کېږي او ریزولوشن هم په هغه حساب سره حسابېږي. مثال تاسو به اورېدلی چې مثال دا کیمره دومره میګا پکسل دی یا دومره دغه اندازې هدف دا دی چې یو عکس داخلي نو په هغه کې به دومره پکسلې موجود وي. صحیح ده. نو د همدې پر بیس باندې به تاسو چې ریزولوشن معلومیږي. تاسو کې یو عکس ځان ته ډیر زوم کړئ نو زوم کول سره به تاسو په هغه کې یو څه ډاټس وګورئ یا یو څه 4 شکلونه به تاسو وګورئ چې همدغه ته موږ پکسلز وایو او دا چې څونه پاکسونو کې په ویډیوز کې زیات نو هغومره به تاسو ویډیو های کوالټي کې وي او های ریزولوشن کې وي. صحیح ده. نو دا موږ سره د ریزولوشن خبره وه. اوس موږ سره مختلف ټایپس راځي د ریزولوشنز کې تاسو به اورېدلی مثال ایچ ډي سایز کې موږ ته دا ویډیو ریکارډ شوی دی مثال 1080 کې موږ سره ریکارډ شوی یا 220 کې موږ ته ریکارډ شوی دی. صحیح ده. یا څوک وایي چې 4K کې دا ویډیو ریکارډ شوی او ایډیټ شوی دی. اصل کې د 4K دا 1080 چې موږ سره موجود دی یا دا نور چې کوم سایزونه دي دوه موږ سره مطلب څه دی. ګوره د ویډیو چې کوم سایز شروع کېږي هغه ایچ ډي فارمټ نه شروع کېږي او بیا ایچ ډي ته ځي ایچ ډي نه وروسته بیا K ته وړي بیا 4K ده او 8K ده او 16K ده. ایچ ډي چې دی هغه به تاسو نارمل په یوټیوب کې هم کتلی چې کله تاسو ویډیو ولګئ ستاسو نټ سلو وي تر ټولو کمزوری څه چې هغه 140 دی او بیا تاسو همداسې ورو ورو بله د 380 راځي همدغسې بیا چې دی 480 راځي 220 راځي 1080 راځي بیا چې دی 1400 راځي 1440 او بیا 980 راځي او ورپسې بیا 4K دی او همدغسې 16K دی. نو دا دلته موږ سره د ویډیو ویډ او هایټ خبر راځي چې دغه ویډیو هایټ څونه دی او د دې موږ سره ویډ څونه دی. که موږ 140 چارج ګورو نو په دې کې 116 بیا د دې هایټ وي او 140 بیا د دې ویډ وي. اوس که موږ دا معلومات کوو چې په دې کې پکسل څونه دي نو تاسو به دا هایټ راوالی ویډ سره بیا ضرب کړئ. مثال 116 بیا به راواخلئ او 140 سره به تاسو هغه ضرب کړئ. چې کله تاسو هغه ضرب کړئ نو تاسو به څونه پکسل راځي هغه به 15340 پکسل راځي. نو مطلب په دغه یو عکس کې به تاسو څونه پکسل موجود دي دومره پکسل موجود نو دا تقریبا ډیر کم پکسل چې هغه لپاره تاسو چې کوم ویډیوګان دي هغه صفه نه راځي تاسو چې کوم پکسل دي هغه صفه نه راځي. او بل مثال خبرې کومګه بل سایز راول هغه 240 دی په یوټیوب کې تاسو کتلې وي 240 د دې هایټ وي او 300 چې دغه ویډ وي دا چې کله موږ دواړه خپل کې ځای کړو داغه چې کوم پکسل راځي هغه 14800 دی. نو مطلب په یو عکس کې بسونه پکسل وي 14800 پکسل وي. همدغسې بیا موږ سره 380 دی 480 دی داغه نه علاوه تاسو په ټیبل کې ګورئ چې دا کوم شی ماته سره ټول کړی دي. ایچ ډي ته که موږ راشو نو ایچ ډي زموږ د 220 نه شروع کېږي دا موږ سره هایټ دی او 1280 چې د هغه ویډ دی او دا چې سره ضرب کې 92,1400 چې دی موږ سره د دې پکسلز راځي. همدا ډول بیا تاسو ایچ ډي کې ګورئ 1080 چې دی موږ سره هایټ دی او 920 د ویډ راځي او دا بیا تاسو ګورئ 1440 او 25,600 د دې چې کوم ویډ دی هغه چې دا دواړه سره ضرب نو دومره پکسلز د دې نه جوړېږي.
نو مطلب چې څونه ستا کوالټي به راځي ریزولوشنز به راځي هغومره به ستا باید پکسل پورته لاړ شي او چې څونه پکسل به راځي نو ستا ایمیج به هغومره کلیر او صفا ښکاري څه ده 4K ته که موږ راشو نو 4K کې بیا زموږ چې کوم د ویډیو هایټ وي د هغه 26 او 80 وي او د چې کوم ویډیو هغه 8 او 40 وي دا چې په دې کې ضرب نو ډیر زیات پکسل ته جوړیږي نو دا ځکه چې 4K ویډیو تاسو څونه هم لږ زر راځوم کې نو خپل کوالټي د لاس نه ورګي چې پکسل ډیر زیات وي خو بل موضوع دا د ځینې پوښتنې کې د تاسو راشي یا نه رانیشي تاسو وایي چې د ریزولوشنز دونه ښه کار کوي نو بیا موږ ولې ویډیوګانې په 4K کې نه ایډیټ کوو یا ولې موږ په 16K کې نه ایډیټ کوو چې موږ په HD کې ایډیټ کوو نو دلته مسله دا ده که تاسو په HD کې یو ضرورتیا چې کوم سایز ده کله کې تاسو یو دغه ویډیو ریکارډ کوئ نو کېدای شي 50 MB راشي خو چې په 4K کې تاسو دا ریکارډ کوئ نو کېدای شي دا 150 تر 200 MB پورې راشي نو دا چې یو د ویډیو دونه راځي نو همدونه به تاسو حساب کړئ لږ کې ویډیو بسونه راځي هغه به چې کله ایډیټ کړئ نو تاسو به کمپیوټر سونه کیپاسټی تانه غواړي نو بیا تاسو نشئ کولای په دغه کمپیوټرونو باندې 4K ویډیو ایډیټ کړئ یا 16K ایډیټ کړئ یا چې د 8K ایډیټ کړئ نو بیا مجبور یې چې همدغه چې کوم HD سایز د موږ موږ استفاده وکړو ځکه په دې کې موږ کولای شو نارمالي په خپل لپټاپونو کې دغه ویډیوګانې ایډیټ کړو نو دا موږ سره مکمل د ریزولوشن خبره ده او ریزولوشن نو بیا موږ سره بل موضوع د FPS راځي فریم پر سکند چې فریم پر سکند شاده فریم پر سکند مطلب چې کله تاسو ریکارډینګ کوئ اصل کې دا ریکارډینګ چې دا ویډیو کې دا د ریاکشنونو نه کیږي فریکوئنټلی یا یو بل پسې دا کوم اکسونه ریکارډ کیږي د دې نه موږ سره دا ویډیو کریټ کیږي نو د فریم ریټ پر سکند نه هدف دا چې په یو سکند کې ستا دغه کیمرا سونه فوټیج باید واخلي سونه فریمز باید کیپچر کړي ترڅو ستا دا ویډیو صفا راشي دلته موږ سره مختلف سایزونه راځي مثال 25 FPS راځي 10 FPS راځي 50 راځي نو دلته بیا تاسو ته دا چې سونه زیات وي هغومره بس تاسو ویډیو چې ده په موشن کې به صفا راځي مثال کې تاسو یو عادي ویډیو ریکارډ کړئ تاسو له 15 کفایت کوي خو تاسو د یو ویډیو ریکارډ کې شاګه کې محرک ویډیو وي یعنی موشنز ډیر زیات وي لکه د سپورت یو ویډیو کې فوتبال یو ویډیو تاسو ریکارډ کړئ نو هلته منډي وي کنه نو هغه به تاسو په 15 FP کې نشي اخیسته ځکه هلته بیا ټول بلر راځي او که تاسو غواړئ چې صفا راشي نو بیا تاسو مجبور د دې چې کوم FPS دی هغه پورته وي مثال 50 ته شوره سوي نو چې څونه منډي مخې او لوبغاړي تاګه کوله شي کلیرلی کیپچر کړي نو تاسو به بلرنس ناراضي ځکه مثال کیمرې ته لاس خوځوم نو دا بلرینګ کوي ځکه دې FPS کم دی خو کله دې FPS پورته وي سم بیا ځدا څو خوځوم نو دا بلرینګ قطعي نه کوي دا لاس باندې صفا صفا تخکاری حتی زموږ سترګم چې موږ ګورو نو بلرینګ کوي خو چې کله د کیمرې کې تاسو FPS پورته کوي دا د سکرین استاد بلاس بلر نه کوي دا مکمل صفا ښکاري کیپچرینګ دغه شی موږ سره صفا وي نو FPS مطلب فریم ریټ پر سکند او د دې زیاتوالی خلک کموال نو ماته سچویشن وي که تاسو د څه ویډیو چې محرک ویډیو وي هر څه محرک حالت کې وي نو البته تاسو FPS پورته ساتي او چې کله تاسو محرک صحنه بیا تاسو FPS 15 ته پورته ساتي مشکل نشته نو دا موږ سره دا موضوع په مثال کې تاسو کتلی شئ 15 نه تر دې پورې کوم FPS راځي هغه موږ سره داسې ریکارډینګ کې که تاسو لو موشن ته واړئ نو تاسو به داسې بلر نه سیستم کې ښکاري 10 نه تر 15 پورې بیا تاسو ته جدا د حالتونو معلومیږي چې 15 کې هر یو وخت تاسو ګوره ښه کلیرلی تاسو ته ښکاري په د منډې حالت کې دا ګس اخیستل شوی دی یا دا ویډیو ریکارډ شوی دی تاسو ته ښه صفا ښکاري نو څنګه چې تاسو د ویډیو FPS پورته وي هغومره بس تاسو ایمیج کلیر وي نو دا هغه موضوعات دي چې مخکې تاسو ویډیو ایډیټینګ ته داخل شئ باید په دې موضوعاتو تاسو پوه اوسئ د دې نه وروسته موږ عملاً خپل چیک او ویډیو ایډیټینګ شروع کوو او د ویډیو ایډیټینګ لپاره موږ سره مختلف سافټ ویرز راځي چې موږ په خپل دې کلاس کې اډوب پریمیر 2023 نه استفاده کوو مخکې به باقي تاسو هر یو استفاده کولی شئ ویډیو ایډیټینګ شنو سافټ ویرز د هغو ټولو چې کوم انټرفیس تقریبا یو شان دی ځکه ټول د ویډیو ایډیټینګ لپاره استعمالېږي هماغه امپورټ میډیا سیستم وي پکې هماغه ټایم لاین وي پکې د ویډیو ایډیټینګ لپاره هماغه سیستمونه وي بس ښکته پورته وي پکې نو موږ په دې کلاس کې له خیر سره اډوب پریمیر 2023 ورژن چې کوم څه پریمیر د لدینه بس استفاده کوو مخکې به ځو نو اوس که څه پوښتنې تاسو کولی شئ